السلام علیکم، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن شنبه د 1405 هجري لمریز کال د 15 چې د 2014 زیږدیز کال د اپریل له 25 سره برابره ده. زه رسافه یم او تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. په اسلام آباد کې د امریکا ایران غیر مستقیمو خبرو ته چمتووالی، د جګړې د پیل لپاره د تهران شرطونه، او پر غزې د اسرائیل په تازه بریدونو کې 12 فلسطینیان وژل شوي دي. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي په مشرۍ د ایران پلاوي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره پراخې خبرې کړې دي چې پکې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د تهران غوښتنې شریکې شوي دي. د راپورونو له مخې ایران ټینګار کوي چې جګړه باید په بشپړ ډول پای ته ورسیږي او وروسته د رسمي مذاکرات پیل شي. تهران د امنیتي تضمینونو د بندیزونو لرې کېدو او د خپل اټومي پروګرام د دوام غوښتنه هم کړې ده. په ورته وخت کې ټاکل شوي د امریکا ځانګړي استازي سټیو ویټکوف او جارډ کوشنر اسلام آباد ته سفر وکړي څو د غیر مستقیمو خبرو لپاره زمینه برابره کړي. سرچینې وایي دا خبرې به د شټل ډیپلوماسي په بڼه ترسره شي چې پکې به پاکستان د منځګړیتوب رول ولوبوي. امریکایي لوري ټینګار کوي چې ایران باید اټومي وسلې جوړې نه کړي او پر ایراني بندرونو بندیزونه به هم لرې نه کړي. پر غزې د اسرائیل په تازه بریدونو کې 12 فلسطینیان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې دا مرګ ژوبله د شنبې په ورځ د اپریل په 25 د غزې ښار خان یونس او په شمال کې په جلا بریدونو کې رامنځته شوې ده. سره له دې چې د حماس او اسرائیل ترمنځ اوربند اعلان شوی، خو دا بریدونه لا هم دوام لري. د راپورونو له مخې د اوربند له پیل راهیسې لږ تر لږه 984 کسان وژل شوي او څه باندې 2315 نفر ټپیان شوي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت وايي د جګړې له پیل راهیسې په غزه کې تر 2500 زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 122,000 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د اوربند د نازک وضعیت سره سره د پنجشنبې په ورځ د لبنان په سویل کې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې د یوې خبریالې په ګډون لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي هم دي. په جنوبي لبنان کې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ نښتې دوام لري. د لبنان د روغتیا وزارت اعلان کړی چې د مارچ له 2 راهیسې په اسرائیلي بریدونو کې د وژل شویو شمېر 2496 ته رسېدلی او تر 9700 زیات کسان ټپیان شوي دي. همداراز له 120,000 ډېر کسان بې ځایه شوي هم دي. بل لور ته حزب الله ویلي چې د قنطره په سیمه کې د اسرائیلي پوځ یو موټر په نښه کړی هم دی. دا راز اسرائیلي پوځ د حزب الله د 4 جنګیالیو د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. راپورونه ښیي چې اسرائیلي ځواکونه لا هم په جنوبي لبنان کې دننه عملیات کوي، کورونه نړوي او ځینې سیمې د خلکو پر مخ تړلي دي چې له امله یې ډېری بې ځایه شوي خلک خپلو کورونو ته نشي ستنېدلی. او وروستیا خبر ده چې د هرمز تنګي کړکېچ د انرژي نړیوال بازار له جدي ګواښ سره مخ دی. په سیمه کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره د هرمز تنګي محدودیتونو د نړیوالې انرژي پر بازار ژور اغېز کړی دی. اروپایي هیوادونه په ځانګړي ډول د ایمانویل مکرون په مشرۍ فرانسه هڅه کوي چې دغه مهمه سمندري لار بیرته پرانیستل شي او د نړیوالو قوانینو له مخې د بیړیو آزاد تګ راتګ تضمین شي. کارپوهان خبرداری ورکوي چې که جګړه اوږده شي، نړۍ به د انرژي له جدي کمښت سره مخ شي. خلیجي هیوادونو کې د تیلو عواید په بېساري ډول راکم شوي چې دا وضعیت د نړیوال اقتصاد لپاره اندېښنې زیاتوي. بلخوا بیا ایران هم مهاله سیاسي او پوځي پیغامونه استوي. ټینګار کوي چې د مذاکراتو ملاتړ کوي، خو په عین حال کې د هر ډول احتمالي پوځي سناریو لپاره چمتووالی هم لري. بهرني خبرونه همدومره د کورنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 4 تر سبا خپرونې د الله په امان.